یو مشهور واقعه ده، هغه تاسو خلق هم کله کله وایي چې د مولیانو منصور په دار خېجولی، اوس نور په 16-15 یی که نه یی یا په پوی یی که نه یی، خو مولا ملزم کولو د پاره یو هربم ساتلی ده چې مړه دا مولیان هغه خلق دی چې منصور په دار خېجي. د منصور واقعه دا وه، دا یو ډیر لوی جلیل القدر بزرگ او د ده استغراق فی الله راغلی، د ده ټوله زندگی صرف او صرف محبت د پروردگار عالم ګرځېدلی. نو استغراق فی الله مقام ته چې سړی ورسي هغه ته بیا بل څه نه ښکاري، هر طرف ته چې ګوري سوا د الله نه د هغه په نظر کې بل شی نه راځي. نو منصور د استغراق مقام ته چې ورسېده نو ځان ته چې کتم خدای دی، که مخامخ ګوریم خدای دی، که پاس ګوریم خدای دی، که لاندې ګور چرته چې ګوري وایي جدر دے کتا ہوں ادھر تو ہی تو. نو ځان ته چې کتلی دي نو ځان هم خدای. نو د ده خولې نه ان الحق ټکی ووت. ان الحق معنا دا ده چې زه حق یم. علماو راونیوه چې ته خدای خو نه یې، دی هغه پردو ته رسېدلی و چې د هغې خبره یې نه اورېده او نه یې د هغې جواب کول. ډېر ورپسې شو خو د ده په خوله بل اواز نه راتلو سوا د ان الحق. نو یو سړی چې ځان ته خدای ووایي نو په دارالاسلام کې د هغه حکم دا دی چې د هغه د سر قلم کړی شي. اندرون چې هر څه یې هغه به وي، لیکن په اعتبار د قانون سره د ده حکم دا دی چې د ده سر د قلم کړی شي. اخو ملکو اسلامی مملکتو پاکستان غوندې ملک نه و چې ان الحق څه چې ځان ته ووایي چې زه اوس اسمان نه راکوشم خدای هم تا دپاره په قانون کې څه سزا نشته. خیر دا پته به هر چاته د قیامت په ورځ لګي. مونږ ته به په خپل ځای کې پته لګي چې زمونږ څومره وس دی او مونږ هغه نه یې کړي، او حکمران طبقې ته به په خپل ځای کې پته لګي چې د دوی څومره وس دی او دوی نه یې کړي. هسې که تاسو نن کتلي نو دا 8ویں ترمیمی بل چې منظور شو نو ټول ملک پې ډېر خوشحال دی، او دی وی چې تاسو وګورئ دا 8ویں ترمیمی بل چې منظور شو دا د اسلام د راوستو دپاره ړومبی قدم دی. چا کتلی دي نن؟ زه خو ځکه وایم که نه چې توره ږیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ. دوی نن دا ویلی دي چې دا 8ویں ترمیمی بل منظورېده دا په ملک کې د اسلام راوستو دپاره ړومبی قدم دی. نو 9 کاله بې قدمه تیر کړه، اوس به انشاءالله 9 کاله ړومبی قدمي، 9 کاله به بیا دویم قدمي، ورپسې 9 کاله به بیا اسرافیل علیه السلام شپېلی وغږي، قیامت به برپا شي او په پاکستان کې به اسلامي نظام رانشي. دا تسلی لرئ. نو چې اوس یې ړومبی قدم شه نو چې دویم به بیا کلی یا دا د دوی خبرې دي. اسلام په ملک کې راوسته دا د یو ګنټې کار دی، یوې ګنټې. په یوه ګنټه کې به د ټول پاکستان نظام او قانون صرف او صرف قرآن وي. والله العظیم که هیڅ پکې شته، هیڅ لویه خبره صرف دا ده چې د پیرنګي قانون لرې که او د ملک فیصلې په قرآن شروع که ته وې قرآن فیصلو سره دا پاکستان چلیږي نه، چې د قرآن فیصلو سره پاکستان نه چلیږي بیا د دې پاکستان وجود
رحمت نه دی بیا د دې وجود لعنت دی. که د قرآن فیصلو سره د پاکستان قوم چلیدی نشي دا بیا غول دی، گندگی دا، مرداری دا، دا بیا ملک نه دی. عزیزانو سو پورې چې د پاکستان د عوامو تعلق دی، زه وایم عام خلق خو پرېږده، ستا د ټي وي او د ریډیو ډمانم چغې وایي چې په دې ملک اسلام راتله پکار دی. دا خو به م اورېدلي که نه، ډمانم لګیا دي، ښځې هم لګیا دي چې د ملک قانون اسلام پکار. بله خبره ده چې د اسمبلی ممبره که خاندیم اخبار کې راشي چې پلانی ممبره بله ورځ به م لیدلې وایي دا به ملا د چا ښځی او د چا به موري مورې ټولې دنیا وکته چې خاندي لګیا ده، خلک پې مزې اړي. ای شرمېدلو، نالت شه په داسې ښځو، نالت شه په داسې قوم، نالت شه په داسې ملک چې د چا د ملک د تقدیر فیصلې داسې پلیتې ښځې کوي. داسې څه خبرې روټي خلاص قوم یې، چاله سن وړی په خوله کې ورکړې، چاله سن وړی ورکړې ده، په خپل پل ځای باندې اخته یې په نوړو غویله چې ګیا وا چې ته ورته راشه غویه چرګ مې حلال کړی وې خوره، په ایمان یې درته به وګوري غویه چې شنه جوار دې ورته اچولي. مونږ خو غویان یو، جوار یې راته اچولي دي، مونږ په جوار راشه که نه چرګان پلو دي هغه مونږ هغسې د چا د ملک د تقدیر فیصلې چې د هغه ښځو په لاس کې چې سرتور سر او بربنډه سینه د هغې فوټو ټول ملک او ټوله دنیا ګوري. هغه هم څه ملک. زما عزیزانو عرض دا و چې نن کم بحران نه زمونږ ملک تیریږي لګیا دی، دې نه دې بدتر نه بهتر کېدو امکان نشته، د بدتر کېدو امکان شته. ښې ورځې په مونږ راتلل، ښه ورځ زه هغې ته نه وایم چې د کوم ملک بلډینګونه ډېر اوچت اوچتي او نه، ښې ورځې زه هغې ته وایم چې قوم د قوم ته الله پاک د زړه سکون نصیب، د زړه اطمینان ورته نصیب کی. ښې ورځې زه هغې ته وایم. او نن ملک د ملک الله د زړه سکون او اطمینان چاته نه دی نصیب. د زړه سکون او اطمینان سوا د الله د رابطې نه والله که په بل شي الا بذکر الله، سوا د الله د ذکر او د هغه د ربط او د تعلق نه په بل شي کې اطمینان او سکون د زړه چې دی دا نشته. عرض مې دا کولو چې منصور علماو راونیوه چې تا ان الحق ویلی دي، ستا سزا دا ده چې ستا سر قلم کړي. ویل ټیک ده، سر یې تې پرېږو، په کومه رسۍ چې د ده غاړې ته اچولې وه هغه رسۍ هم چغې والې ان الحق، په کومه لاره چې د ده جنازه وړه هغه دیوالونو هم چغې والې چې ان الحق. دې ته وایي استغراق فی الله. شیخ شبلی لوی ولی او بزرگ دی، هغه نیمه شپه ده خدای ته التجا کوي، وایي شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم، منصور را چرا بدار کر دیے رحیم. خدایا دا منصور دی په دار ولې وخې جوړو؟ د خو ځان ته خدای نه وویل، آواز ورته وشو چې منصور په دار. منصور بود واقف اسرار سر دوست، منصور بود واقف اسرار سر دوست، ہر کس کے سر را فاش کند ای سزائے اوست. منصور تیار د یاره رازونه وخود او د یاره راز فاش. د عشق قانون داد چې پټ وي،
ښکارا بنئ. د هر شي خپل خپل قوانین. د عشق قانون دا دی چې دا به پټي. د مینې قانون دا دی چې دا به پټي. ښکارا بنئ. چغې به نه وایې چاله زه په پلاني مین یم. چغې به نه وایې. خلق به نه خبره. په عشق کې به ته د پتنګ شاګرد دی. پتنګ پیژنې؟ شیخ سعدی وایي چې ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخت را جان شد و آواز نیامد ای مدعیا در طلبش بے خبرانن کان را که خبر شد خبرش باز نیاید. اے مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخت را جان شد و آواز نیامد. او د سحر چرګا که په عشق کې د چا شاګردي کول غواړي نو د پتنګ شاګردي وکړه. پتنګ ته وګوره. کان سوخت را جان شد و آواز نیامد. سحر وګوره د رڼا لاندې ډیری پراته د پتنګان. شمع وګوره بیخ کې ډیری پراته د پتنګان. आवाज چام نه اورېدل. معشوقات چې وګوري ولا راشي ځان په ستی کی आवाज څوک وانه. عزیزانو عشق قانون دا دی چې دا به پټي ښکارا بنئ. بیا د عشق قانون دا دی چې ته مجال نه لري چې ته بلا معشوقې نه چرته خپاوم شي. خفګان خو سوال نه پیدا ځکه معشوقې نه خفګان به اله کی چې ته شایق د روټۍ د چایو د پیسو بیا به د معشوقه چونکې برای راست لګو وي د زړه سره رابطه برای راست تعلق لري دړه د نن هغه نقطې سره. خفګان خو پکې سوال نه پیدا کوي. اوس مونږ وګورو الګا دا پلانه سړی خو ستا ډېر دوست اوس ورسره نه ځې راځې لرې کوی ولې ورغلی ومه د چایو ساتې ونه کړو د روټۍ ساتې ونه کړو د زوی واده و ماته ونه وي په دې کې خفه دا خو عشق نه دی که نه. روټي خلاص بچیه دا خو مینه نه ده که یو سړی ستا خوښ دی او ته وله ورغې او چایو مایو ساتې درته ونه د دې دا معنا چې ته به ترې خفه شې نو ته خو د چایو یار وې که د دې داسې مثال دی. بادشاه روټۍ کړې وه دا لوی لوی خلق یې راغوښتي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پکې راوغوښت. چې راغی داسې د ملاتوب په جامو کې راغی نورو ته به بادشاه ورغاړې ووتو ځان لکه دلته زمونږ صدر صاحب چې راځي تاسو وګورئ دا کم خلک چې وغواړي ایرپورټ ته یا روټۍ ته دوی د 3 ورځو نه د خانک سنډې ځان ته نیولي او دا ځان پې ریګمالۍ را ریګمالۍ او په دغه ورځ یې ځان ښه برابر کړي. امام ابو حنیفه هغه د ملاتوب په جامو کې ورغی. بادشاه ورته راپام نه سي هغه چې څوک ملا دی. هغه هو دا خو لباسي روټۍ واپس راغی او لویه جوبه یې واچوله او لوی پټکی او امسا یې لاس کې ونیو را روان دی. چې ور وخامخ شو بادشاه ولا راپاڅېدو چې امام ابو حنیفه راغی ورغاړې ورته په خیر رالیک صاحب دلته کښېنئ دلته کښېنئ. روټۍ چې کېښوی شو نو امام صاحب دا لستوڼی داسې ویستو پاتالو کې لستوڼی داسې داسې. بادشاه ورته راغی صاحب دا ولې دا خو زما روټۍ نه ده د لباس روټۍ دا لباس مې چې نه واغوستی چې رالم تا راته ستړي مشي مو نه کړه چې دا لباس مې واغوسته او رالم ته راغاړې وتې نو دا زما روټۍ نه ده د لباس روټۍ. نو زمونږ زمانه خو عجیبه لباسي زمانه ده او ستا یارانه او دوستانه دا هم لباسي. دا به تاسو ومنئ زما څومره زمانې نه چې زما تقریرونه تاسو اورئ ما خولې نه به هم د دوست ټکی هم نه اورېدی. اشنا واقف وغیره وغیره دا وایم دوست ټکی ما خولې نه به تاسو چېرته نه اورېدی ځکه چې زما په نیز د دوست کم تعریف دی هغه اډو په دې خپله زمانه کې زه وینم نه
یو اشنا او ډېر واقف ما نه تر اوسه پورې په دې خپه دی او استاد زوی واده ما ته د کارډ نه ورالېږي. نو ما ورته ما ډېره ښه ده، شکر دی چې یو نه خو خلاص. نن سبا چې څوک در نه ځان خپه کي شکر وباسه یو غم نه خلاص، ځکه دا ټول غمونه دي. خدای په راستۍ که دا سړی در تراشي چې بلا دې واخلم، هر یو به راځي وایي په بلا مې واخله، بلا دې واخلم والا نشي. مال یو نه خو خلاص. ما د زوی واده کې کارډونه کړي نه وو، نو زه تاله مې در لېږلی ځم. زه خو د کارډ دشمن یم. په کارډونو د ودونو پیسې لګول دا د شیطان پاروا دي. ما دا کار کړی نه. یو سړي ته مې وویل ته به راځې وي جي کارډ ماډ، ما زما دا خوله د کارډ نه خرابه ده. زما مور مړه وه ته نه وې راغلی، بهی خبر نه وم. وی ما چټ در لېږلی و، ما دا دې بل ظلم کړی و. سنت طریقه وګورئ چې د مړي خبر ګرځول دا په اسلام کې څنګه دي. مړی پروت دی، منشیانې کینولي دي صاحبه پلاني ځای له چیټی، 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 چاله راغونډ شو. دا تپوس هم چرې کړی. مور دې مړه وه زه نه وم درغلی، شکر دی بل نه وم خلاص. زه چې مړ شم بیا ماله مه راځه، ما کې مړی وشي ماله مه. قانون داد مړی وشو، دومره خلک به خبرې چې قبر وکړي، او د محلې او ګاونډ او خپلوان او عزیزان دومره چې خالی جنازه قدرې وکړي. بس د دغې نه پاخوا صاحب په اخبار کې فوټو ورکړي دا مړ دی، په ریډیو باندې لا دلته یو سړی و مړی پکې شوی صاحبه د مړي غم ور سره نو الا ریډیو سټیشن ته ټلیفون وکړي چې ډت شوی دی، پلاني ته ووایي ډت شوی دی، پلاني ته ووایي ډت شوی. ډت معنا مړی شوی. ا دې هلکانو ته ډت بیا جوړ رښتیا ډت دا سړیتوب. سردار کونین صلی الله علیه وسلم الله څه ښکلی قانون. مړی وشو دومره به ایساره چې قبر تیار شي، کفن تیار شي، او د محلې خلق را جمع شي او جنازه وشي. بس د دغې نه په اخوا د مړي ایسارول حرام او ناروا دي، ځکه د مړي دوه حالت دی. سردار کونین صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مړی به یا ښه یا به بد. که ښه قبر د جنت باغچه ده، ملائکی ورته انتظار کوي، زرې ور واستوي. که خرابي مرداره تیکه ده، د اوږو نه یې غورځوه چې پناه شي او دا بوی ورک شي. خیال هم راغی دغومره قدرې به مړی ایساره. نو عزیزانو نن مړو نه تاسو وګورئ، په خپله څوک خبر شو دعا ته راله، دعا یې ورته وکړه، ختم یې دا ډېر ښه کار. لیکن دغې نه په اخوا زیاتې دا ناجیز. واده دی بس اخو پرېږده، اخو زمونږ ګډو سړیتوب سره څه کار نشته، نو زمونږ ودونه به څه د سړیتوب او پرېږده. عرض دا و چې دا عشق نه دی، عشق قانون دا دی چې دا به پټي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج د شپې شوی، قرآن کې راځي سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام. شپه لیلا، لیلن کې تنوین د پاره د تقلیل دی، د شپې په یو پړک د دې ډېر اسرار او رمایز دي. خو یو سر پکې دا چې دا معراج د شپې ولې کېده. پکارو چې د ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم په براق سور وی او ابو جهل وغیرہ د ټولو کته چې دا د اسمان ته روان دی، نو دوی به ایمان هم راوړی. پکار دا د شپې ولې وشو. نو او یو بزرګ وایي چې اللیل للعاشقین ستر، شپه د عاشقات تدوم. کاش عاشق وایي چې ټول عمر شپه شپه اډ ورځ راتلی، ځکه چې د عاشق او د محبوب وصال چې دی هغه په شپه کې. نو معراج هم څو معامله